د ننني درس تر پیل وړاندې اجازه راکړئ د مخکني درس د یوې ضمني موضوع او د هغو په اړه څه عرایض او وضاحتونه ولرم چې په جوماتونو کې چاودنې کوي او مسؤلیت یې هم علنا او رسما قبلوي او بیا دې ته د استشهادي عملیاتو نوم ورکوي. تاسو هم پېژنئ او ټول افغانان هم پېژني. کله چې د دوی نوم اخیستل کېږي، نوم یې وانه اخیستل هم شي، خلک ورباندې پوهېږي چې دا کار د چا له لورې دی. د ایمان جومات کې د چاودنې ناکامه منصوبه هم د همدغو له لورې وه. تور بیرغ کې لیدل شوی او د ډلې نه دا عملیات محکوم کړي او نه یې خپل براعت ترې اعلان کړي. دا تصمیم یې په داسې حال کې نیولی چې موږ د دې ډلې او د هیڅ افغاني بلې ډلې سره په جنګ کې ښکېل نه یو. زموږ تصمیم دا ده، د حزب اسلامي تګلاره هم دا وه چې له هیڅ اسلامي ډلې سره نه غواړو په جګړو کې ښکېل شو. دغسې مواردو کې یوازې له ځانه دفاع کوو. په عملي توګه هم فقط په دفاع باور لرو او فکري تبلیغاتي پلوه هم د هغوی په خلاف څه نه وایي مګر دا چې موږ مجبور کړي. د هغو ډلو په خلاف نه غواړو چې په مخالفتونو او جګړو کې ښکېل شو چې د نامه وروستاړی اسلامي دی. دی که نه دی اسلام ته څومره ژمن دي او تعهد لري، عملا التزام لري، که نه دا بېله خبره ده، خو چې په نامه کې همدا دي، نه غواړو له دوی سره په جګړو کې ښکېل شو، حتی نه غواړو په مخالفتونو کې ښکېل شو. له هېچا مو دا انتظار هم نه درلودو چې د حزب اسلامي خلاف به دغه ډلې داسې یو لوی جنایت حمله وتړي. انتظار مو نه و او په غفلت کې موږ باندې برید شوی ده. موږ هر افغان ته د طالبانو په شمول هم له منبر دا مشوره ورکړې او هم په خاصو ناستو کې ملاقاتونو کې چې یوازې هغو خلاف د جنګ کولو حق لرئ چې ستاسو په خلاف یې وسله ایستلې ده، په جنګ کې ښکېل دي، یا یې بل وژلی یا د بل د وژلو اراده و عزم لري. یوازې د دغو هغه مهال چې خپل عزم او اراده څرګنده کړي، عملا وسلې ته لاس کړي، یوازې د دغو په خلاف د جنګ کولو حق لري. له دې اخوا د نورو په خلاف د جنګ کولو حق نه لري. هماغه چې ستاسو په خلاف جنګېږي. موږ دا هم ویلي او مکرر مو ویلي چې له هغو داعشانو سره هم مه جنګېږئ چې ستاسو په خلاف نه جنګېږي. له جنګ یې لاس اخیستی، له مخکنیو سیاستونو او تګلارو نادم دي او اوس په جنګ کې ستاسو په خلاف ښکېل نه دي. دا سپارښتنه مو هم د حزب غړو ته وه او هم نورو ډلو ته. متاسفانه د ایمان جومات پیښې کې د همدغو ډلو لاس و، د همدغې ډلې لاس و. همدغه چې ځان د امام بخاري پلویان ګڼي. خو یقینا چې امام بخاري به د قیامت په ورځ له دوی نه خپل براعت اعلانوي د خدای په وړاندې. په دین پوه هېڅ انسان هم د دغسې چاودنو او عملیاتو تګلارو حمایت نشي کولی. په دې کې هېڅ شک نشته چې امام بخاري به له دوی خپل براعت د الله تعالی په وړاندې اعلانوي. ما دا نه دي ورته ویلي، لکه چې هر پیغمبر په ارتباط هم خلکو همداسې ویلي دي، د قیامت په ورځ به پیغمبر د هغوی نه خپل براعت اعلانوي. خدای ته شاهد یې، ما دا نه دي ورته ویلي. دوی له ځانه څه جوړ کړی دی او ماته منسوب کړی دی.
د پیغمبر وارثانو سره به همداسې کېږي او د قیامت په ورځ به له دغسې خلکو خپل برات اعلانوي. له دوی ځینې ځان اهل حدیث ګڼي او ډېری هم همداسې دي. ډېری د دوی هغه دي چې ځان اهل حدیث ګڼي. د داعش ډله جوړه شوې په عراق کې له همدغسې افراد چې ځان ته اهل حدیث وایي. له القاعده سره یې هم ستونزې دي. ستونزې نه بلکې خونړۍ جګړې. څه آثار یې دلته هم را انتقال شوي، افغانستان ته هم را انتقال شوي. خو په ټول یقین سره ویلی شو چې دوی اهل حدیث نه دي. په واقعي معنا اهل حدیث نه دي. څوک چې په واقعي معنا اهل حدیث هېڅکله دغسې جنایتونو ته لاس نه کوي. ممکن نه ده چې څوک په قرآن او حدیث پوه وي او هغه په جماعتونو کې چاودنو ته زړه ښه کړي. امام بخاري هم او اهل حدیث هم نه د دوی له تکفیري افکارو او تګلارو سره موافق دي او نه په جماعتونو کې د دوی له چاودنو سره. مګر ممکن ده څوک په قرآن او حدیث باور ولري او هغه د شاعر الله د مساجدو حد کې حرمت وکړي او په هغه کې د مؤمن، مسلمان، عالم، خطیب، امام او د لمونځ کوونکي وینو توی کړي. ممکن نه ده. موږ د مسلمانانو یووالی غواړو، د ټولو مختلفو مذاهبو د پلویانو یووالی د کلمې په بنسټ، د قرآن په بنسټ غواړو. دا نه یوازې یو وجیبه او فریضه ده بلکې نن یو ضرورت. نن د کفر او نفاق جبهه د ټول اسلامي امت په خلاف جوړه شوې ده. د دې پروا نه کوي چې دا شیعه ده که سني ده که سلفي ده که اهل حدیث ده که داعش ده که حنفي ده، دې پروا نه کوي. څوک چې په خدای باور لري او مسلمان دی د ټولو خلاف ګډه جبهه جوړه شوې ده او همدا دوی دي چې سره جنګوي. په دې داخلي جګړو کې هم د هغوی لوی لاس ده. نن د اسلام په خلاف یو لوی جنگ روان ده. اوږده موده کېږي چې دا جنگ پیل شوی ده او نن په شدت سره روان ده. عجیبه ده چې موږ د اصلي دشمنان هېروو او راځو په ډېرو فرعي مسایلو کې خپلو منځونو کې نه یوازې اختلاف کوو بلکې یو بل ته کمي نیسو او وژنو یو تکفیروو یې. دا اوس چې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې څه روان دي، فیسبوک کې او مجازي نړۍ کې څه روان دي، د یو بل تکفیرول او په ډېر شدت او حدت سره، قهر او غصې سره، چیغو سره یو بل محکوموي او تکفیروي او د یو بل د وژلو ګواښونه کوي. د همدې شاهد دی. موږ د ټولو مسلمانانو یووالی غواړو. هغه چې له موږ سره د هغوی قبله شریکه ده، زموږ د قبلې لوري ته لمونځ کوي، همدا کافي دی چې هغوی تکفیر نه کړو. زموږ تګلاره دا ده، زموږ مذهب هم دا ده چې څوک له موږ سره په قبلې کې شریک وي هغه نه تکفیرو. زموږ د مذهب امام رایه همدا ده. موږ همدا لاره غوره کړه او دا رایه د هغه نه ده، دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده چې چا لا اله الا الله ویل، لا اله الا الله ویل، همدومره دغه فقره له معنی هم سر خوندې ده، هم مال خوندې ده، هم عزت خوندې ده. پیغمبر اسلام فرمایي مګر په قصر بل یې وژلی د هغه مقابل کې وژل کېږي. د بل په خلاف یې وسله اخیستې، د هغه په خلاف جنګ جایز دی. هغه ته اسلام د دفاع حق ورکړی چې د تیري کوونکي مقابل کې له ځانه دفاع وکړي.
مسلمان ته بد رد ویل د فاسقانو کار ګڼو. هغه فاسق دی چې مسلمان ته بد رد وایي او د مسلمان وژل د کفر مترادف کړ. موږ نه وایو، زموږ پیغمبر وایي. او دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې فرمایلی. هغه چې خدای قرآن او پیغمبر مني له هغوی سره هر اختلاف د قرآن او د سنت په رڼا کې حل کول غواړو. همدا د ایمان مقتضا او غوښتنه ده او همدا مو ټولو مسلمانانو ته سپارښتنه ده چې دا اختلافات په سړه سینه، حوصله، له تعصب پرته، له تشدد پرته د قرآن او د حدیث په رڼا کې باید حل کړو. د دې په ځای چې چغې وو په یو بل باندې تکفیر ووایو او بد و رد ووایو، دلایل وړاندې کړو. دا کار د هغو دی چې اصلا دلایل نه لري، نه په قرآن پوهېږي او نه په حدیث. داسې یو تګلاره یې غوره کړې ده، د هغه په نسبت تعصب لري او اکثرا هم د دې تر شا غرض و مرض دی. داسې فکر کوي چې که د دې خبره ځای ونیولو نو د ده روزي ورباندې قطع کېږي. د همدې لپاره د خپلې روزي لپاره مخالفت کوي، له حق نه د دفاع په خاطر نه، بلکې روزي په یو خبرې، یو فکر او عقیدې پورې تړلې ده. که دا عقیدې د دې عقیدې جډې وایستل شو نو د روزي قطع کېږي. ځکه په دومره شدت او حدت سره مخالفت کوي.